أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن أصاب كچير ورسد الثوب وجامعة من السور د پسخوردی څخه النجس مردار پسخوردا د یو چا و جامعة ورسد يمنع منکی جواز الصلاة رواوالی د المانزه کسور الكلب لکه د سپی پسخوردا یا په مثل ونحوه یا په مثل د دې لکه د سپی د عدل یو د چغال د ګډړې د زمری دغه پسخوردی و اذا هغه وخت زاد ک زیات سو على قدر الدرهم د درهم پر اندازه باندې زیات سو والاصل اصل چې دی پی پدې کې ان النجاسه مرداري چې د الغلیظه غلیظه مرداري ده د درهم اندازه چې ور کړی د غلیظه مرداري ده اذا كانت کچیر و قدر الدرهم په اندازه د درهم ولا او دونه یا کم و در د درهم فهي دا چې دی عفن عفد کې کچیر یو درهم اندازه و یا در درهم در اندازه کم و د عفد لا يمنع جواز صلاه المزنه منکی خپل منځ دی وکي عندنا پنيز مر وعند زفر رحمت الله پنيز د امام زفر صاحب او شافعي رحمت الله پنيز د امام شافعي صاحب تمنع جواز الصلاه هغه منکی وین قلت که څه هم لږ کلش بلا هم منځ دی منکی و ينبغي مناسبه د اندا یغسل چې پریمنزل سي وان كانت کچیر و اقل کم من درهم د درهم څخه کم و من قدر درهم د دې څخه کم و حتی در داسې وخت پورې ان الثوب جامع اذا اصابته کچیر ورسد من النجاسه الغليظه د سخت مرداري سور ورسد اقل من قدر درهم در اندازې کم و ولم يغسلها او نه پریمنزل دا ثم ورست اثابه بیا ورسد نجاسه غلیظه مرداری بسور ورسره مقدار په اندازه ما د هغه لو جمعت کچیر سره جمع سي بتلک النجاسه په دا نجاست سره يسير رسیج اکثر من قدر درهم در دې زیاتیږي چې مرداری ورسره یو پلا ورسته بیا یو اندازه ورسره غلیظه مرداری نو کچیر دا د درهم در اندازې زیاتېدل منعت منکی جواز صلات د المنز رواوالی یعنی بیا المنز نه دی جایز د مرداری سره بالاجماع د ټول په اتفاق سره ځکه چې دا در درهم در اندازه زیات اسوله کچیر در درهم در اندازه کم ولا بیا سید جایز دي او چې د درهم در اندازه زیات اسوله بیا المنز نه دی ورسره جایز وقد په تحقیق سره روي روایت شوی د عن ابي حنیفه د امام صاحب رحمت الله علیه سه انه دای چې د غسل پرید من ثوب و جامه من قطره د هغه څاڅ کو څخه د میدوین اصابت هو چې د تر رسیدل د هغه څاڅ کو څخه د خپل جامه وي پریمنځ سمورس درهم چې دی درهم دی الشهیلی درهم د دای دی لکه د والاکه پیسې د یو ملک پیسې چې یادې د شهیلی والاکه ده د هغه نو مخسل کړي نو هغه درهم چې دی او هو دا مثل په مثل د عارض الکپی د فلنوالی د کپ د لاس یعنی دا ورغوي پلنوالی چې څونه دی دغه اندازه پیسه ده یعنی دا درهم دون اندازه لري قال ویل دی ابو جعفر ویل دی یقدر اندازه سوی دی بالوزن په وزن سنه په نجاست مرداری کې المتجسدتی هغه مرداری چې صورت والا مرداری چې صورت لري جسد لري کل عذر لک گندگی و دم لک ویني والمنی لک منی والسرقین لک خشایی دا وبالبسط په پلنوالی سره والعرض او په پراخوالی سره هغه په پلنوالی او په پراخوالی سره چې څونه اندازه لري دغه دی په نجاست په مرداری کې الرقیقتی په هغه مرداری کې چې نرمه مرداری ده کلبول لک بول والخمر لک شراب و نصابه کچیر ورسېده ثوب و جامعه ته دهنن غوړي ورسېده جامه په غوړو باندې مردار سو نجس دا مردار غوړي ولا اقل کم من قدر درهم در اندازه کم ثم ورسته ان بسته و ویلس ولا سره و غوړي د پر دا جامه باندې اول اندازه خودونه و چې درهم کم و ورسته بیا پراخ سو قال ویل دی بعضی یعتبر معتبریږي وقت الاصابه وخت رسیدلو بعضی وای دا اصل چې د مرداری کم وخت ورسیدل دا غوړي چې مردار دي دا چې وجامته ورسیدل نو هغه وخت چې دا رسیدل دي دغه وخت معتبر دي ورسته کبیا ویل چې په جامه کې سره دغه سیدا پروانه کی دا د بعضو خبره ده فلا يمنع نو نه منکي دغه المنز په دې باندې نه منکیږي وقاله بعضهم بعضی بیا وای بعضی علما وای و يمنع منکی و به په دې سره یؤخذو اخستل کړي یعنی دغه د فتوا خبر ده چې ورسته هم کچیر دا زیاتو بوکي ویل سي پر جامه باندې سره روانه سي درهم در اندازه زیات سي نو بیا په دې باندې منز منکیږي المنز نه جایز و نصاب کچیر ورسره دهنو غړي نجس المردان جلد و پوست وتشرب و جذب کله او ادخل داخله يده لاس په سمنه په غړو کې نجس المردار
یعنی لاس په غوړو کې داخل کې او امرأتو یا ښځه وه اذا هغه وخت اختزبت چې د سره کله بالحنا په نکروز سره نجسا مردار په مردارو نکروز باندې سروالی وکي کالي لاسونه یې په سره کله و ثوب یا جامه اذا هغه وخت زبغه چې رنګ یې کله بزبخ په رنګ سره یعنی وې رنګوله په رنګ سره النجس مردار ثم ورسه غسل پرېږدي ثلاث مرات درې واره کوي د لاسونه به دا سره کړي دي سارې سور کړي دي یا کالي په رنګ کړي دي بس درې واره دې پرېمینځي طهر جلده بس پوست یې پاک سو والید لاس یې پاک سو و ثوب جامه دغه چې رنګ سوی ده دا جامه هم پاک سو هغه لاسونه چې سره کړي دي بس دا پاک سو خالي پرېږدي مینځي بس و ان بقیه که څه هم پاته سوی دي اثر دهنې د غوړو که څه هم دغه د غوړو اثر پاته دي د غوړو اثر نه دی تللی د جامې سم و ذبخ یعنی هغه رنګ پاته دی هغه نه دی تللی والخضاب هغه د نکروز اثر پاته دی هغه نه دی تللی په دې باندې کچیر دا کللی نه دی هم بس پاک سو دا بس مرداري جن ختم سو و ما هغه تجربه چې جذب کړي دي جلد او پوست په هغه چې دی عفو دي هغه به وای څه به وکي چې هغه پوست نه نستل دی پوست د ځانو خاطر کش کړي دی په هو دا چې دی عفو دي وذكر في المحيط او ذکر سوی دی په محیط کې صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين